اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، تاسو ته په خپل درېمنۍ ویډیو کې هرکلی وایم. نن به موږ تاسو سره د سورة آل عمران خلاصه هغه شریکو. خو هر کله د مخکې غوندې به موږ د دې صورت نه وړاندې 5 خبرې کوو، کوم چې موږ د هر صورت نه وړاندې کوو. اولنۍ خبره هغې کې وا چې آیا دا صورت مکی دی که مدني دی، او دویم خبر هغې کې وا ربط د صورت، مناسبت د صورت، تړون د صورت، چې هغه کم وجوهات دي، کمی وجه دي چې هغې په بنا د هغې په وجه الله رب کریم سورة البقره پسې سورة آل عمران ولګولو. او دریم خبره زمونږه و امتیازات د صورت، چې هغه کم داسې خبرې دي چې هغه دې صورت کې شته خو په بل صورت کې نشته، یا بل صورت کې شته خو په داسې انداز سره نشته. او څلورم خبره زمونږ و مقصد د صورت، چې دا صورت د کمې خبرې نه چار پیره راتاویږي. او پنځم خبره هغه زمونږ و تقسیم د صورت، چې صورت د مضامینو په اعتبار سره په څومره حصو باندې تقسیم دی. انشاءالله دا 5 خبرې به موږ په سورة آل عمران کې هم کوو. اولنۍ خبره چې صورت مکی دی که مدني دی، نو سورة آل عمران دا مدني صورت دی، نزولا 89 نمبر دی پس د سورة الانفال نه بعد، دی. او ترتیباً دا دریم لمبر دی پس د سورة البقره نه بعد. دویمه خبره زمونږ هغه وا ربط د صورت، تړون د صورت، مناسبت د صورت، چې هغه کم وجې دي چې د هغې بنا باندې الله رب کریم د هغې وجې الله رب کریم سورة البقره پس سورة آل عمران ولګول. نو موږ به ستاسو وړاندې یو څو وجې هغه ذکر کوو. اوله وجه، هر کله مخکې صورت کې الله رب کریم 4 مسئلې بیان کړي، کوم چې اثبات د توحید، اثبات د رسالت، جهاد فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله. نو دې صورت کې هم الله رب کریم 4 مسئلې ذکر کړي، خو د هغې ځینې لږ دلته په زیات وضاحت او تفصیل سره ذکر کړي. ځکه الله رب کریم سورة بقره پسې سورة آل عمران ولګوله. دویمه وجه، مخکې صورت کې عجز بیان شو د یهودو د اله چې هغه سخی و، نو دې صورت کې عجز بیانیږي د نصارو د اله چې هغه عیسی علیه السلام دی. تقریبا 33 نقاط ذکر کوي د عبدیت د عیسی علیه السلام. مخکې صورت کې زیات خطاب هغه یهودو سره و، نو دې صورت کې زیات خطاب هغه نصارو سره دی، تقریبا اولنی 80 آیاتونه. دغه رنګې مخکې صورت کې بیان وشو د جهاد د ابتدایي منزل، چې مجاهد کله جهاد ته ځي نو دې ته څه کارونه ضروري دي چې دا وکړي، نو هغه موږ سورة بقره کې ذکر کړو. نو دې صورت کې الله رب کریم 5 اصول ذکر کوي د تنظیم، ځکه چې جهاد دا یوازې نه کیږي، او جهاد د پاره لازمی شی هغه انفاق دی. نو دا اجتماعي کیږي، دا انفرادي نه کیږي، نو دې د پاره ضروری تنظیم دی. نو الله رب کریم 5 اصول هغه د تنظیم ذکر کوي په سورة آل عمران کې. دغه رنګې مخکې صورت کې بیان وشو د حضرت طالوت او د هغه د لښکر بیان وشو، د هغه د لښکر د جهاد بیان وشو. نو دې صورت کې الله رب کریم بیان کوي د دې امت د جهاد بیان کوي. غزوه احد الله رب کریم په سورة آل عمران کې ذکر کوي. یعنی تاسو ته څوک ووایي چې هغه کوم صورت دی کې د غزوه احد بیان دی، نو ستاسو جواب بسئ چې سورة آل عمران. دغه رنګې مخکې صورت کې په آیت نمبر 94 کې چیلنجو د مباحله یهودو ته، نو دې صورت کې په آیت نمبر 1 کې
چیلنج د مباهلې دی نصارو ته. دغه رنګې مخکې صورت کې الله رب کریم 4 ځایه دعوت توحید ذکر کړه، کوم چې موږ د صورت په آخره کې ویلو. نو دې صورت کې الله رب کریم 9 ځایه دعوت توحید ذکر کوي منځ کې سوره ال عمران کې. دغه رنګې په سورة البقره کې د سوره بقره اختتام هغه په دعا سره و. نو د دې صورت اختتام هغه هم په دعا سره کوي په آیت نمبر 192 193 او 194 کې. دا زمونږ ربط هغه هم ختم شو چې دا د دې وجوهات په بنا الله رب کریم سورة البقره پس سوره ال عمران لګولې ده. دریم خبر هغه زمونږ وا امتیازات د صورت چې هغه کم خبرې دي چې هغه دې صورت کې شته خو بل صورت کې نشته، یا بل صورت کې شته خو په داسې انداز سره نشته. نو اول صورت ممتاز دی په رد نصرانیت باندې تفصیلا. دویم صورت ممتاز دی په شان صحابه باندې په میدان د احد کې. دغه رنګې صورت ممتاز دی په آیت نمبر 1 باندې چې الله رب کریم فرمایي په قرآن کې 2 قسمه آیاتونه دي، یو محکم او دویم مشتبه یعنی متشابه. محکم هغه چې د هغې معنا او مطلب معلوم وي، او مشتبه هغه چې د هغې معنا او مطلب نه معلوم. یعنی مثال والا الف لام میم په معنا د دې حروف یو الله پوهیږي، الف لام را کاف ها یا عین صاد وغیره. دغه رنګې صورت ممتاز دی په آیت نمبر 81 باندې چې الله رب کریم فرمایي ټولو پیغمبرانو ته چې که ستاسو جون کې آخري پیغمبر راغی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو تاسو به د هغې تصدیق کوئ او د هغې تابعداري به کوئ. دغه رنګې صورت ممتاز دی په تفصیلي واقعه د غزوه احد باندې. یعنی تاسو څوک ووایي چې هغه کوم صورت دی کې د غزوه احد تفصیلي بیان شوی، نو ستاسو جواب څه دی چې سوره ال عمران. بیا سوره انفال کې د غزوه بدر تفصیلي بیان دی، او ان شاء الله په خپل ځای تفصیل کو. دغه رنګې صورت ممتاز دی په 33 نقطو د عبدیت د عیسی علیه السلام باندې چې عیسی علیه السلام هغه بنده د الله دی نه کې ابن الله دی. دا زمونږ امتیازاتو. او څلورمه خبره هغه زمونږ و مقصد د صورت چې هغه کمی خبرې دي چې دا ټول صورت د هغې نه 4 پیره راتاویږي. نو مقصد د صورت دی بیان د همغه 4 مسایلو کوم چې سوره بقره کې ذکر و، خو د هغې نه دلته په زیات تفصیل او وضاحت سره، لکه څنګه ترقي، لکه څنګه تفصیل او وضاحت سره. لکه مثال اوس هلته سورة البقره کې اثبات د توحید ذکر و، نو هغې باندې 4 ځایه دعوت د توحید ذکر شوه. نو دې صورت کې 9 ځایه دعوت د توحید ذکر کوي، ترقي شوه. دغه رنګې مخکې په سورة البقره کې 9 شبهات دفع د یهودو، الله رب کریم 9 شبهات ذکر کړل د یهودو او د هغې جوابونه ذکر کړه. دغه رنګې دې صورت کې د 15 شبهات الله رب کریم دفع کوي، کوم چې اصل کې خباثتونه و د یهودو. دغه رنګې مخکې صورت کې د جهاد بیانو، نو دې صورت کې الله رب کریم واقعه ذکر کوي د غزوه احد تفصیلی واقعه. دغه رنګې مخکې صورت کې بیانو د انفاق، نو الله رب کریم قسمه قسم بد، الله رب کریم ښه صدقه او بد صدقه ذکر کړه، یعنی ښه خیرات او بد خیرات الله رب کریم ذکر کو. یعنی الله رب کریم په هر د انفاق په بیان کې الله رب کریم دا ذکر کړل. نو دې صورت کې الله رب کریم زواجر ورکوي بخیلانو ته چې بخل مه کوئ. دا زمونږ 4مه خبره هغه هم اختتام ته ورسېده. زمونږ 5مه خبره هغه وه تقسیم د صورت، چې صورت د مضامینو په اعتبار سره په 100 حصو باندې تقسیم دی. نو سوره ال عمران دا د مضامینو په اعتبار سره په 3 حصو باندې تقسیم دی. اول د آیت نمبر 1 نه واله تر د آیت نمبر 3 پورې، دویم د آیت نمبر
څلور شپېته نه واله تر د آیت نمبر 101 پورې او دریم د آیت نمبر 102 نه واله تر د اخره پورې د صورت اختتام پورې. په دې اول حصہ کې الله رب کریم اثبات د توحید ذکر کوي، دویم حصہ کې الله رب کریم اثبات د رسالت ذکر کوي، په دریم حصہ کې الله رب کریم جهاد او انفاق دا دواړه یو ځای ذکر کوي، ځکه چې جهاد او انفاق دا لازمی مسلې دي. جهاد هغه به د انفاق نه کیږي، نو کله جهاد ذکر کوي او کله انفاق ذکر کوي. او دا اولنی چې کوم حصہ دا آیت نمبر 100 آیت نمبر 1 نواله تر د آیت نمبر 3 پورې، نو دا مزید په دریو ابواب مشتمل ده، کم ته چې منګه بابونه وایو، لکه منګه په سوره بقره کې هم اولنی حصہ کې دا ذکر کړو. دا مزید تقسیم د په دریو ابواب باندې، اول د آیت نمبر 1 نواله تر د آیت نمبر 18 پورې، دویم د آیت نمبر 18 نواله تر د آیت نمبر 15 پورې، دریم د آیت نمبر 26 نواله تر د آیت نمبر 63 پورې. او د هر حصہ کې الله رب کریم شپږ خبرې کوي، او د هر خبره او د هر باب چې کوم ابتدا ده نو هغه اولنی خبره ده، نو هغه دعوه د توحید ده. دا زمونږه خلاصه و د سوره ال عمران. او چې دا اولنی کوم 80 آیاتونه دي نو د دې تفصیل ته لږ غوږ شئ. وفد راغلی و د نجران نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مدینې ته، دا د 80 کسانو وفد و، دې کې 3 سردارانو، یو نوم پکې عاقب و، دیم نوم پکې سعید او د دریم نوم پکې ابو حارثه و. دا راغلی و کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کېناستل نو بحث شروع کو په الوهیت د عیسی علیه السلام کې، چې هغه زمونږ الہ دی، مونږ د هغې عبادت کوو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړ چې مونږ خو د هغه ذات عبادت کوو چې هغه د هر یو شي پیدا کوونکی دی، د هر یو شي تدبیر کوونکی دی، همیشه ژوندی ذات دی، بېشکه همیشه ژوندی ذات دی، مونږ خو د هغه ذات عبادت کوو. نو ستاسو ووایي چې آیا دې کې یو صفت داسې دی چې هغه په عیسی علیه السلام کې و؟ نو هغوی چپ شول. نو الله رب کریم دا اولنی 80 آیاتونه دا نازل کړل په رد نصرانیت کې او دا هغوی د شبهاتو رد کوي. نو دا د سورة آل عمران خلاصه وه، کوم چې مونږ تاسو ته په یو وړوکي پلیټ کې کېښوده. انشاءالله بل ویډیو کې به مونږ د سورة النساء خلاصه هغه تاسو سره شریکو. مونږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.